ګڼل کېږي خو افغانستان په دې هېواد کې دا یوه لاسته د دې هېوادوالو څونه ضرورتونه د دې سره تړلي دي. هغه چې په یوه ولسوالۍ کې 15 ولاسه ولري او شپږم سي دا به دومره تاثیرګذار نه وي، خو چې بالکل په لرې پرته ولسوالۍ کې د څلورو ساعتو لپاره یو امبولانس نوکري نه وي، د هغو لپاره دا غټه د خوښۍ خبره دا چې د عامې روغتیا وزارت په صحي بخش کې د مرکز کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې د امبولانسونو د کمښت سره مخ نو ځکه د عامې روغتیا وزارت په فرمایش د چاو ادارې اړوند د ملي تدارکاتو ریاست د ازبکستان هېواد څخه 115 امبولانسونه په بدل د 6,451,612 امریکایي ډالرو په ارزښت واخیستل شو. ځکه سید حمد داسې احتیاج ساتلی وه چې ټوله تکیه او اتقا یې خارجیان وکړي. کله چې خارجیان افغانستان ته ولاړل نو شیخ مصر راغلی او بشردوستان هم افغانستان ته شا هغه د بشریت نارې سره یقینا په شفاخانو کې کوم نظام راتلو ډوډۍ مې نه وه، دوا مې نه وه. خو بیا د اسلامي امارت په برکت سره الحمدلله هغه منظمې شولې. نن یقینا هم زموږ د ډاکټرانو د خولو څخه وو Baba başlar. Sen çık.